ځکه مؤثر بیان د چای ډېرې وجې کېدی شي، خو یو چې په بیان کې اثر پیدا کوي هغه دا چې په خپله ورباندې عمل کول. لکه موږ د ابن جوزي رحم الله چې مشهور واعظ په دې امت کې تېر شوی دی، د ډېر مشهور د دې واعظ ډېر نصیحت ډېر مشهور و. یو چې کوم ځای کې بیان کوو په خلکو باندې به اثر کوو. او ولې اثر به ولې نه کوو؟ چې په هغه کې دا یو کار و چې کم څه باندې به بیان کوو په خپله باندې به اول په هغه عمل کوو، بیا به ورباندې بیان کوو. یو ورځ یو غلام رالی، ابن جوزي رحم الله ته ویلي ویل دا ځله په دې باندې بیان وکړه چې د غلامانو په آزادولو کې څومره اجر او ثواب دی. ستا خبره اثر کوي، موږ غلامان یو، زمونږ په مولاګانو باندې به اثر وکړي او هغه موږ آزاد کړي. هغه ویل ټیک ده. په دې جمعې بیان ونه کړو. دا کس بیا رالی چې جی مونږ خو تاسو ته داسې ویلي وه چې که تاسو په دې باندې بیان وکړئ چې غلامانو آزادولو کې څومره اجر دی، نو په دې به فایده دا وي چې اجر به م الله ورکړي او موږ به هم د غلامۍ نه خلاص شو، آزاد به م وکړي. ابن جوزي رحم الله ویلي زما څه شته داسې نه چې زه په هغې باندې غلام واخلم او په خپله باندې آزاد کړم، چې زه په خپله باندې دا عمل وکړم زما په بیان کې به اثر پیدا شي. بلې جمعې نه مخکې دې ابن جوزي رحم الله الله د دې توفیق ورکړو چې غلام یې واغوسته او آزاد یې کړو. دا روانه جمعې بیان وکړو نو په خلکو یې اثر وکړو. وجه څه وه؟ نو یو نکته په اثر کوونکي بیان کې دا ده چې ته به څه کې خپله باندې چې څه وې د هغې په عملي تاکي. 14 نور هم ډېرې وجې دي. تقوا د هغې اساسي او بنیادي وجه، او تقوا دام یو جز د تقوا نه ته پې عمل کړي چې عمل د پکې نه نو تقوادار څنګه سړی جوړېږي. نو خپله باندې عمل کول اثر په دې بیان کې، لکه څنګه چې حدیث کې راځي ان من البیان لسحر. ځینې بیانونه داسې دي لکه د جادو په شان اثر کوي، نو بیا به مؤثر اثر کوونکی بیان کې به اثر پیدا شي. بل دا چې د بیان انداز څه زده کړي، په هغه طریقه باندې بیان کول په کم باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم خطبه او بیان کړی، ستا بیان به اثر کوونکی جوړ شي. ځکه په دې بیان کې هم طریقه د محمد صلی الله علیه وسلم اختیارول پکاري.